اشنا پخار یا خیدی پری پری یا حسین یا حسین مظلوم حسین څه اسلام یې زنده کړلو هغه چوکو څه سینا کی ګرځېدل هغه چوک وه څه وضو یې د اصغار په وینو کو جبرائیل څه ژاړېدلو هغه چوک وه آسمان زمکی آسمان زمکی سوینا نیوللا زوی کود کی زانگی دلو آغا چوکوا سپا باند ساتر دارے خور رزی شو سجڑیا ورسارت للو آغا چوکو اشنا پخار یا خیدی پری پری یا حسین یا حسین اشنا پخار یا خیدی پری پری یا حسین زکا ورته ژاړي زکا ورته ژاړي زمانې یا حسین اشنا پخار یا خیدی پری پری یا حسین یا حسین اشنا پخار یا خیدی پری پری یا حسین دا داسې سجده وکړه د کربلا په خاورو زنده د کلمه کړه د نینوا په خاورو خاورې د بدل کړې خاورې د بدل کړې اراده یا حسین اشنا پخار یا خیدی پری پری یا حسین یا حسین اشنا پخار یا خیدی پری پری یا حسین رز د محبت یې تا دین یې تا اسلام یې درس د حریت یې روح یې هم قیام یې قربان د تا سجدینا قربان د تا سجدینا شاه سجدے یا حسین اشنا پخار یا خیدی پری پری یا حسین یا حسین اشنا پخار یا خیدی پری پری یا حسین رز د کربلا نی اکلونا نا رسیگی د عشق د سودا نی فکرونا نا رسیگی روزینا د تویگی روزینا د تویگی مالکے یا حسین اشنا پخار یا خیدی پری پری یا حسین یا حسین اشنا پخار یا خیدی پری
چکلا شاړوي شوا صابر شوي عاشقان د صابر شوي عاشقان د شاړوي یا حسین شیا پخاور خیدی پری پری یا حسین یا حسین شیا پخاور خیدی پری پری یا حسین دل برد دل برانو رہ برد رہ برانو مظلوم پا مظلومانو صابر پا صابرانو اکلونو نا بلادی اکلونو نا بلادی دا کسے یا حسین شیا پخاور خیدی پری پری یا حسین یا حسین شیا پخاور خیدی پری پری یا حسین جوړو یو جنت په کربلا بیوان اویږي د روزه نه د مینې پاتنګان قسمت کې د چنوي قسمت کې د چنوي ویر کوي یا حسین شیا پخاور خیدی پری پری یا حسین یا حسین شیا پخاور خیدی پری پری یا حسین علی حیدر سولید کابل مکہ شاعر زین ذکر عرضی